پر ډیورن کرښه پاکستان 88% تار بشپړ کړی دی. افغان حکومت ولې په ځواب کې څه نه وایي؟ ولسمشر غني ولې غلی دی؟ جزئیات په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. له تیرو څو کلونو را په دې خوا د پښتون ملت پر سینه باندې پاکستانی دولت په جبر توګه د اغزن تار کشولو پروژه عملي کوي چې تر اوسه پورې څو ځله په دې باب افغانانو جګړې هم کړې دي. خو ویل کېږي چې پاکستانی دولت د دې پروژې د ترسروي لپاره جدي دی او یوازې 12 سلنه کار یې پاتې دی چې دا ناوړه پروژه بشپړه سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د پاکستان ملي اسمبلۍ ته ویلي چې د ډیورن پر پرزي کرښه باندې د اغزن تار لګولو پروژه روانه ده او ډیر به د ټولو پروژې چارې ژر بشپړې شي. شیخ رشید د خپلو خبرو پر مهال وویل تر اوسه پورې د دوی کړنو د اغزن تار لګولو پروژه 88 سلنه بشپړه کړې. افغانستان اوس مهال د پاکستان تر ولکې لاندې د یو شمېر افغان ښارونو د وګړو چې پښتانه دي اندېښنه کړې ده او څو ځلې د دې پروژې په هکله له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې بندې کړي او تر دې هاخوا په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د افغان ځواکونو او ملیشو پاکستاني ملیشو ترمنځ درنې جګړې هم شوې دي چې په دې برخه کې موږ شهیدان هم ورکړي او تر یوې کچې مسؤلیت ادا شوی. خو دا چې په دولتي کچه دا موضوع څومره د بحث وړ ده تر اوسه پورې معلومه نه ده. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د ډیورن کار غیړنې کرښې په هکله خپلې تازه څرګندونې کړي او دا کرښې هغه رسمي سرحد یاد کړی دی او ویلي دي چې په دې هکله د بحث کولو وخت هم نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د خپلو خبرو په دوام وویل چې زموږ غوښتنه دا ده چې ډیورن کرښه باید د یوې نړیوالې سرحدي کرښې په توګه وپیژندل شي. زما له نظره دا یو رسمي سرحد دی او موږ هیڅکله دا بحث له افغان طرف سره نه دی شریک کړی ځکه اړتیا یې هم نشته. دا یو رسمي سرحد دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.